اشرف غني له ټولو افغانانو څخه بخښنه وغوښتله. اشرف غني وایي افغانانو ته مې پیغام دا دی چې ما دا بخښه وکړئ تر څو په ډېرو حساسو حالاتو کې مې تنها پرېښودلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان له خلکو له دې کبله بخښنه غوښتې چې ونه توانید چارې په بل ډول پای ته ورسوي. کله چې طالبان کابل ته ننوتلل نو غني له هیواده ووت. اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړي دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار کې هیواد پرېښود، څو کوڅه په کوڅه د خونړۍ جنګونو مخه یې نیولې وي. پخوانی ولسمشر د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي دي چې د وری د پخواني اسلافو د تراژیدي سره په مشابه ډول د ثبات او آبادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما تایید هېڅکله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستان نه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموشه ساتلو او د کابل او د هغه د 6 میلیونونو د وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د هرج او مرګ سبب شول او په زرګونه کسان له خپل هیواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل د هوایي ډګر ته د ننوتلو په هڅه کې وو. اشرف غني د حکومت د سقوط په تعقیب د کابل له هوایي ډګر څخه د الوتکو په واسطه د سترې تخیلې چارې پیل شوې. پر پخواني ولسمشر باندې ځینې څېړونکي او افغانان دا انتقاد کوي چې که چیرې موقتي ادارې ته واک سپارل شوی نه وای ښایي وضعیت دې حالت ته نه وای رارسېدلی. پخواني ولسمشر دا هم ویلي دي چې له پیښې څخه د دې سبب شو کابل پرېږدي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.